د افغان کډوالو په تړاو پاکستان ته د مولوي کبیر تازه او توندې څرګندونې. مولوي کبیر وایي افغان کډوال پر زوره مه باسئ. له تیرو څه باندې 3 کلونو راهیسې په ګاونډیو هیوادونو کې افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستاني او ایراني پولیس ورسره ناسم چلند کوي او پر زور یې بیرته افغانستان ته ستنوي. تازه د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي کبیر د جاپان له سفیر سره په کتنه کې یو ځل بیا له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال دې پر زور له خپلو هیوادونو نه باسي او وخت دې ورکړي چې په خپله خوښه افغانستان ته راستنه شي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وایي هغه وویل چې ګاونډي هیوادونه دې پر زوره د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي او اجازه دې ورکړل شي چې هغوی له نړیوالو اصولو سره سم په خپله خوښه هیواد ته راستنه شي. ښاغلي وزیر زیاته کړه چې راستنه شوي مهاجرین او داخلي بېځایه شوي افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او پکار ده چې اړونده مرستندویه ادارې په دې برخه کې مرستې وکړي. نوموړي وویل د مهاجرینو لپاره باید بنسټیز کارونه وشي او خپلو سیمو ته د ستنولو او سالم چاپېریال رامنځته کولو ته زمینه برابره شي. پاکستان او ایران هغه هیوادونه دي چې د افغان کډوالو د ځورونې شکایتونه ترې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. په پاکستان کې د کډوالو حقونو مدافعین وایي په وروستیو کې له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی ډېر شوی او ځینې کسان چې قانوني اسناد هم لري ځورول کېږي. په پاکستان کې د کډوالو حقونو مدافع ظهیر بهاند وایي په پاکستان کې د افغان مهاجرو او پناه غوښتونکو وضعیت په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د اندېښنې وړ دی. د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغان پناه غوښتونکو ستونزې نورې هم زیاتېږي. دا هم باید په یاد ولرو چې دا ځل به د پاکستان حکومت د پناه غوښتونکو د جبري اخراج په اړه تر پخوا جدي عمل وکړي. نو ویلی شم چې افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.